په میدان وردګو ولایت کې له 600 اړمنو کورنیو سره د کار او ټولنیزو چارو ریاست په همکارۍ او ایمون موسسې په مالي ملاتړ د شاوخوا 15 میلیون افغانیو په ارزښت مرسته ترسره شوه. د یاد ریاست مسؤلین زیاتوي چې په یاد مرسته کې اوړه، وریجې، غوړي، کمپلې او د سون توکي شامل دي. دا د هر فامیل لپاره او د هر کومک سهم لپاره د 600 سهمونه تقریبا چې د $15,000 په قیمت باندې ده، مجموعي قیمت یو $15,000 دی او تقریبا چې 450 لک افغانۍ رسي. اړمن کسان له اسلامي امارت څخه خوښي څرګندوي، وایي چې په هر ډول ستونزمنو حالاتو کې د دوی لاسنیوی کړی. خو مځکه ته ډېر یخني وله او د دې مرستو موږ ډېر منندوی چې د مؤسسې موږ سره مرسته وکړله او امارات ته موږ ډېر خوشحالي باسي نور موږ سره مرستې وکړي او له دې نه موږ ډېر راضي. خدای نمی همکاری نمی خداورسی چوبی ما خلاص شد نه تو خدای است، خدای جانان است. یعنی برادر گل نمی امروز یعنی 2 بوجی چوب است، برادر 6 قلم مال است. یعنی نمی یک چاره مردم مسلمان ها میشه دیگه. دی ویلو ده چې څو ورځې وړاندې دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووال ریاست له لوري په لومړۍ حصه بهسود او مرکز بهسودو کې له 555 اړمنو کورنیو سره د شاوخوا 14 میلیون افغانیو په ارزښت مرسته ترسره شوه.